با دستاوردهای چشمگیر را در کنار این که مشکلات موقت نظامی را متحمل شده ایم نیز داریم. جلب حمایت گسترده مردمی و سیاسیون و در عین زمان حمایت قاطع جامعه بین‌المللی از جمله دستاوردهای ما می باشد و همکنون این حمایت‌ها در بخش‌های تجهیز، تعلیم و تربیت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا افزایش یافته که این حمایت‌ها باعث می شود تا ما با توانایی و جرأت بیشتر تمام برنامه‌های نظامی خویش را تنظیم و عملی نماییم. 3. تمام صنوف مختلفه نظامی هم از هوایی، توپچی، پیاده، تامیناتی و لوجستیکی آمادگی‌های لازم را برای شرایط فعلی اتخاذ نموده ارزیابی‌ها در موارد متذکره در جریان بوده و نتایج آن انشالله در آینده نزدیک با شما شریک می‌گردد. 4. موږ د افغانستان د مطبوعاتو کورنۍ د دموکراسۍ د څلورم عنصر په توګه منو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په اساس موږ ځان تل ژمن او مسؤل ګڼو ترڅو رسنیو ته په ټاکلي وخت کې اطلاعات ورکړو. د دې موخې لپاره ما مرکز اطلاعاتدهی 24 ساعته را در مرکز رسانه‌های حکومت ایجاد کردیم تا خبرنگاران و رسانه‌ها از فعالیت‌های نهادهای امنیتی و دفاعی کشورشان به اسرع وقت اطلاع حاصل کنند و هدف از ایجاد این مرکز اطلاعدهی این است که رسانه‌های ما در خلای معلوماتی قرار نگیرند. 5. افغانان ټول د هیواد د ساتنې او د نظام د ساتلو لپاره متحد او یو موټی دي، خو په ځانګړي ډول د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه تل د خپل هیواد د خپلواکۍ او عزت ساتلو لپاره چمتو دي. تاسو د مطبوعاتو کورنۍ هم د دې هیواد یوه برخه یاست. یا تاسو او یا مو د کورنۍ یو غړی د دې اتلانو په لیکي کې یا د خدمت په حال کې دی او یا هم خپل وینه د دې هیواد لپاره نظرانه کړي، نو دا د هغو منسوبینو حق دی چې رسنۍ خپل ریښتینی مسؤلیت په مسلکي او رښتینی ډول د خپلو ویاړلو امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي ترڅو د اوسني وضعیت څخه په بریالۍ ووځو. 6. در جریان خدمتم در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هر باری که به عیادت مجروحین نیروهای قهرمان امنیتی کشور رفتم با گفته‌های دلیرانه منسوبین خود مواجه شدم. منسوبین مجروح با علاقمندی و عشق تمام به وطن می‌گفتند که بی‌صبرانه منتظر صحتیاب شدن خود هستند تا بتوانند دوباره در سنگر دفاع از وطن و نظام خود قرار گیرند. این بر ماست تا از قربانی‌ها و رشادت‌های نیروهای خود قدردانی کنیم تا بتوانیم با فداکاری‌هایشان ارزش قائل شویم. په همدې حال کې مې کله چې د شهید شوي منسوبینو له کورنیو څخه کتنه کړې د هغوی ورور او یا زوی هم د هیواد د دفاع لپاره چمتووالی ښودلی دی. 7. شورای علمای افغانستان و همچنان شورای سرتاسری علمای کابل طی نشست‌های جداگانه جنگ جاری در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم افغانستان را حرام دانسته و از گروه طالبان خواستند تا به آتشبس فوری و قطع جنگ تن دهند و راه گفتگو و صلح را در پیش گیرند. در این مورد هم موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هم موقف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کاملا روشن است، ولی ما مقوله پذیرفته شده نظامی داریم چې وایي که چیرته سوله غواړې نو د جګړې لپاره چمتو اوسه. په موږ باندې فرض ده چې موږ خپل هغه کم مسؤلیت چې د وطن د ساتلو، د وطن د محافظت او د ولس نه د دفاع په برخه کې لرو هغه په مسلکي ډول د قوانینو سره سم اجرا کړو. 8. در مورد بسیج‌های مردمی به حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در یک هفته اخیر در ولایت‌های پکتیا، نورستان، غور، لوگر، هرات، بغلان، سمنگان، ننگرهار، کاپیسا، قندهار، زابل و سایر ولایت‌ها صورت گرفته و مردم عملاً حمایت گستردهشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعلان نموده اند.
به طور مختصر دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را خدمتتان عرض میکنم. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اخیراً به صورت مجموعی 278 عملیات مشترک، مستقل، ضربات هوایی، تصفیه‌ای خاص و گرفتاری را در 7 ولایت کشور انجام داده که در نتیجه 2367 نفر طالب کشته شده، 1412 تن آنان زخمی شده، 182 تن به شمول 8 عضو گروه داعش نیز دستگیر گردیدند. در این جمع 28 تن از اهداف استراتژیک دشمن نیز در 11 ولایت کشور کشته، زخمی و یا دستگیر گردیدند. همچنان نزدیک به 165 حلقه ماین که از سوی حراس افغانان طالب در مناطق مختلف جهت امواج قرار دادن نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی جاسازی شده بود، کشف و خنثی گردید. خوشبختانه در نتیجه عملیات‌های نیروهای دفاعی و امنیتی به تعداد 14 ولسوالی دوباره از دست دشمن آزاد گردیدند. جنایات گروه تروریستی طالبان. گروه تروریستی طالبان بار اندازی 5 حمله انتحاری، 70 مورد انفجار ماین و 24 مورد حادثه ترور منجر به شهادت رساندن 43 تن از هموطنان ملکی ما و مجروح ساختن 170 تن از هموطنان ملکی ما گردیده اند. پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره